السلام علیکم څنګه یې جوړ یاست سګړیاست په خیر شو په جوړ یاست وخت مو د ځای کوم د دې تاریخ سبجیکټ باندې خبرو سبجیکټ مو د دې څخه څه دی بایو کیمستري سم راخصه دي سیده په هغه کې چې نومېږي 15 جی ام او جی ټي ټي په نامه باندې ټیسټ دي یا 15 اورال ګلوکوز ټولرنس ټیسټ په نامه دی یا ګلوکوز چیلنج ټیسټ په نامه یا ګلوکوز سکرینینګ په نامه باندې یا ګسټیشنل ډایبټیز سکرینینګ ټیسټ په نامه یا 1 اور ګلوکوز چیلنج ټیسټ په نامه باندې یا جی ټي ټي 2 ساعته 15 جی ام ګلوکوز په نامه یا جی ټي 3 ساعته 100 ګرام ګلوکوز په نامه باندې سیده او دلته یو شی په یاد وساته دا ټوله چې دي دا او جی ټي ټي او دا ټوله چې دي د یوه ټیسټ لپاره کیږي سیده کوم چې د او جی ټي ټي په نامه باندې یا اورال ګلوکوز ټولرنس دا نومان دي ټوټل سیده دته په قسم نومان باندې وایي کیږي سیده راځئ چې مخته ځو. The glucose test tolerance test is a lab test to check how your body moves sugar from the blood into tissue like muscles and fat. نو دی وایي دا ګلوکوز ټولرنټ ټیسټ چې دی دا په کوم نامه چې دا ټیسټونه نومان چې ما تاسو واخیستې ده نو دی وایي دا یو قسم ټیسټ دی د یو لابراتوار یو قسم ازموینه ده چې څوم کې زموږ په جسم کې ګوري چې شوګر یعنې شکره چې ده څنګه یو ځای بل ځای ته ځي یا څنګه وینې ته ځي یا د وینې څخه څنګه و رګو ته ځي یا د رګو څخه څنګه و نساجو ته ځي یا هغه غوړو ته ځي یا هغه فیټ ته ځي یا هغه مطلب نور نسجونو عضلاتو ته څنګه ځي په دې ټیسټ کې موږ دا هم معلومولی شو سیده یا دې ټیسټ از often used to diagnose diabetes. نو دی په دې موږ شوګر یعنې ډایبټیز شکر حالات هم په معلوموو چې یاره دی شکر لري نه لري په کم مقدار کې دی که نه دی سیده یو بل مهم شی په دې باندې معلوموو هغه ته ویل کېږي سکرینینګ فور ګسټیشنل ډایبټیز ګسټیشنل ډایبټیز موږ په دې معلوموو سیده ګسټیشنل مخکې زه سر د خلاصوم ګسټیشنل ډایبټیز څنګه دی یعنې کوم هغه شکره چې ګسټیشنل په نامه باندې ده سیده دا هغه وخت دا شکره پیښیږي و انسان ته چې دی دا کوچنی چې د مور چې ده کوچنی په نس کې وي نو هغه 40 څخه یا د 28 هفتو پورې ورسېږي نو بیا دا ګسټیشنل ډایبټیز پیښیږي موږ په دې ټیسټ باندې دا معلوموو چې شوګر څنګه ځي جسم ته او نساجو ته څنګه ځي رګو ته څنګه ځي د دې حرکت څنګه دی سیده یا ډایبټیز په معلوموو یعنې کوم حالات چې دي کوم د شکرې حالات چې دي هغه په معلوموو یا ګسټیشنل ډایبټیز په معلوموو سیده دا درې قسم حالات په دې معلوموو سیده راځو چې اوس ګسټیشنل ډایبټیز درته وایم So the gestational diabetes is a type of diabetes that can develop during pregnancy in humans who do not already have diabetes. نو دی وایي دا ګسټیشنل چې دی دا ډایبټیز چې دی دا د شکرې یو حالات دی یو اقسام دی سیده د شکرې یو اقسام دی څه وخت پیښیږي دا کله چې زنانه کوچنی ولري امیدواره یې په نس کې کوچنی وي نو بیا دا ګسټیشنل ډایبټیز درته پېښه شي یو دم یې شوګر پورته شي یو دم یې شکره پورته شي څه چمچ یې کوچنی چې د ده په نس کې بل وخت د دې شوګر نه وي سوی لیکن چې د دې کوچنی په نس کې 40 هفتو پورې ورسېږي نو د دې شوګر یو دم پورته شي د دې شکره چې دی یو دم پورته شي بل وخت د دې شکره نه وي درلودی هېڅ وخت دې په ژوند شکره نه وي درلودی لیکن دلته چې کوچنی په نس وي نو د ده شکرې پورته شي نو بیا دوی ډاکټر ورته وایي چې یعنې ته ګسټیشنل ډایبټیز کېدای شي یا یې او دا څنګه راځي دا ډایبټیز دا هغه وخت راځي چې کله زموږ په جسم کې زموږ نه د زنانې کوم کوچنی چې په نس کې وي نو بیا هلته هارمون ریلیز شي ډېر هارمون سره دې خوا بې خوا شي په هغې کې کوم انسولین رزسټنس شي انسولین چې دی هغه بیا سم کار نه کوي د هغه خلاف شي سیده نو هغه سم نه کار نه کوي بیا د دې په چې دی د زنان څخه شوګر ورته پورته شي نو دوی دغه ټیسټ د دې دپاره کوي دا ګسټیشنل دپاره کوي سیده اوس په دې که سر ونه غورځوي یا مخته د دې څه مشکل پیښېدای شي سیده نو د دې مخته مشکلات دا موږ ته یو 3-4 قسم حالات پیښیږي دا ګسټیشنل نه دی دا زنانه ولې دا خو نور وخت شوګر د دې نه دم په دمه دا کوچنی چې په نس کې شوګر راشي نو دا مخته څه مسله پیښیږي دا بیا مخته پري کلمپسیا په نامه باندې یو حالات دی هغه پیښیږي دا داسې حالات دي په دې کې کوم چې د دې فشار دی یا بلډ پریشر چې دی دا پورته شي یو دم پورته شي کوچنی په نس کې یو دم پورته شي
صحیح ده. نو دا خطره ورسره تړلې وي. فشار چې د کومې زنانې پورته شي هغه کوچنی نه پیدا کېږي او هغه مرګ خطره هم ورسره تړلې وي. صحیح ده. نو یا څه چمه شي چې کله د دې زنانه کوچنی پیدا کېږي، ډیلیوري روانه وي، نو د دې کوچني سایز چې دی دا غټ شي سره، دا سایز چې دی د مقدار چې دی دا غټ شي سره، نو بیا څه چم کېږي، یا خو دا سیزر ته پېښ شي، یعنې په اپریشن باندې کوچنی پیدا کېږي، یا خو بیا څه چمه شي چې د دې ته دا زنان چې دا ډېر خوږي سره نشي خوږي، نور داسې مسایل سره یې په هغه کې دا خطره ورسره تړلې دي. هغه څه وجې چې هلته دلته دا کوچني ته شوګر زیات ورکېږي، یعنې شکر زیات ورسېږي. چې کوم کوچني ته شکر زیات ورسېږي هغه په جسم کې سره غټېږي، غوښه پیدا کوي، هلته سره اضافه کېږي، دا غوښه اضافه کېږي، د وزن هم سره زیاتېږي. نو چې وزن زیات شو د کوچني بیا د مور مطلب خپله نارمل کوچنی نه پیدا کېږي، بیا به لازمن یا به سیزر وکړي یا به پرې کوي دا نس پر اساس به دا رقم داسې خطره د دې سره تړلې ده. نو او بل دی کېدای شي په روان وخت کې دا کوچنی هایپوګلیسمیا شي، یعنې د شکرې کموشت پیدا شي. صحیح ده. یا دغسې روان وخت دا هم کېدای شي چې ته په دې باندې سر ونه ګرځې، د دې علاج ونه کړې، دا ګسټیشنل ډایبټیز علاج ونه کړې، نو روان وخت کېدای شي دا کوچنی ټایپ 2 ډایبټیز شي. صحیح ده. ټایپ 2 کوم چې شکر ورته وایي، چې په دې کې ټایپ اول ټایپ 2 داسې دغه اقسام دی، اقسام 1 اقسام 2 شکرې دي، دا اقسام 2 مې شکرې ته رسېږي، ټایپ 2 ډایبټیز کېدای شي بیا. صحیح ده. نو دا شی د دې د ګسټیشنل ډایبټیز سره تړلی وي، یا د کوشش کې ډاکټر وګوري چې یاره دی خو به ګسټیشنل ډایبټیز نه وي، بیا دوی دا ټیسټ وکړي چې یاره ته ورسره د دې نوم چې دی 15 بیا او جي ټي ټي په نامه، یا 100 ګرامه کم جي ایم چې په راوایي دا په نامه باندې چې دا او جي ټي ټي په نامه باندې دا ټیسټ وکړه. صحیح ده. نو نور داسې خاص په دې کې داسې مشکلات نشته چې سړی وایي یاره په دې ډېر سړی سوچ خراب کړي. صحیح ده. دا د 3 شیانو دپاره کېږي، ګسټیشنل ډایبټیز دپاره کېږي، او شوګر په ګوري، شکره ګوري چې دا سم حرکات کوي نه کوي، د خپل حالات څنګه دی، او نور داسې کوم چې حالات معلوموي چې مخکې درته راځي چې اوس ټیسټ پروسیجر څنګه دی. صحیح ده. ټیسټ پروسیجر به ښه ته به څه چم کوې 12 یا د 8 ګنټې پورې به شی لاندې خورې، فاسټینګ به یې په دې په مابینځ کې به د هېڅ شي باندې څکه نه کوې. صحیح ده. بیا به راولاړېږې 4 سوډیم فلوراید ټوبان به راخلې. صحیح ده. نو 4 سوډیم فلوراید ټوبان چې دې راواخیستله، بیا څه چم کې د اول وارې سمپل چې دې واخیستی، یعنې وینه دې واخیستله، کوم چې د شی نه وي خوړلی، سمه ده، فاسټینګ والا هغه چې دې واخیسته په راډیو باندې هغه به جلا کښېږدې، پر هغه باندې به ولیکې فاسټینګ سمپل. صحیح ده. فاسټینګ سمپل. ښه بیا به راولاړېږې 100 ګرامه ګلوکوز ډي به ورکوې. صحیح ده. ځینې ټسټو کې 15 ګرام ورکوي، پر ځینې کې 100 ګرام ورکوي. صحیح ده. 100 ګرامه چې دي 4 ټوبان لري، او 15 ګرام چې دي هغه به 3 ټوبان جوړوي، 3 او 4 هغه به بیا د سر د خلاصوم. صحیح ده. نو ته څه چم که 100 ګرامه چې دي دا ګلوکوز دې راواخلې، په اوبو کې ګډ کړه، سره ویښو ښه چې دې ګډ کړه، دې زنانې ته یې ورکړه. زنانې چې دې ورکړي هغه به وچښي. نو وچښي بیا به ته ورته وایې چې که دې 100 ګرامه ورکړله نو 1 ساعت بعد به یې راوغواړې، او که دې 15 ګرامه وکړله 2 ساعته بعد به یې راوغواړې. صحیح ده. نو 100 ګرامه چې دې ورکړله بیا به ورته وایې چې هلته ورسه 1 ساعت کښېنئ، 1 ګنټه یا 1 ساعت کښېنه، 1 هاور چې ورته وایي کښېنه. زه دغه بعده بیا چې کښېنول بیا به څه وکړې چې 1 ساعت پوره شو، بیا به ته سمپل ځینې واخلې، سمپل باندې به ولیکې چې دا 1 هاور والا دی. صحیح ده. او که دې 15 ورکړې بیا به 2 ګنټې بعد راوغواړې. صحیح ده. پر هغه باندې به ولیکې چې دا 2 ګنټې والا دی. صحیح ده. هر څو بجو باندې چې تا ځینې اخیستې دي. صحیح ده. نو دا رقم سمپل دی. بیا به څه چم کې بیا استی، بیا به 1 ګنټې دپاره استی. صحیح ده. د 100 د 15 بیا د فرق وساته، که 15 بیا هغه 2 ګنټې دی، او که 100 هغه 1 ګنټه داسې فرق وي. صحیح ده. نو بیا به واستی، بیا به 1 ګنټې بعد راوغواړې، بیا به وینه ځینې واخلې. صحیح ده. 4 واره به داسې 1 ساعت بعد راخلې. صحیح ده. چې فاسټینګ سمپل دې ځینې واخیستی، بیا به 1 ګنټه بعد راوغواړې د 100 ګرامه ده. صحیح ده. بیا به 1 ګنټه بعد راوغواړې، بیا به 1 ګنټه بعد راوغواړې، سر دې خلاص شو. 15 ده چې دی هغه 2 ګنټې بعد، یعنې 2 ساعته بعد به راوغواړې. صحیح ده. 15 د 3 ټوبان کېږي د فاسټینګ سره، او د 100 ګرام والا چې دی هغه 4 ټوبان کېږي د فاسټینګ سره. صحیح ده. په دا رقم باندې د کوم د پروسیجر چې دی اخیسته کېږي. صحیح ده. نو او د دې ټیسټ چې دی ډېر اسانه دی. صحیح ده. څنګه چې د شوګر ټیسټ لګوئ په هغه رقم د ټیسټ لګېږي. صحیح ده. 100 مایکرونه چې دی
1 ml چې دی هغه ریجنټ دی 10 مایکرون سیرم دی سي ده کم سیرم چې تا د فاسټینګ راخسي دی هغه مو لګوه کم چې د 2 غنټې بعد راخسي 2 هاور والا چې دی هغه جلا ولګوه بلم جلا ولګوه د هغو رزلټ معلوموي داسې سي ده رزلټ چې دی هغه د زه اوس سر د خلاصوم سي ده نو او فول ټوک چې دی هغه بس ما چې خپل سیمپلان بر وهه سي ده هر یو سیمپل چې دی جلا کېږي سي ده دا هر ټیوب د جلا سیرم ځنو بس خپل ټیسټ په لګوه سي ده جلا سي ده او دا چې کوم د او جی ټي ټي ټیسټ چې دی د دې نارمل رینج چې دی که په ډک نه شو مثال ګلوکوز دی ورکړی ګلوکوز بعد کې راوغوښتی هغه تقریبا د 140 پر ملي ګرام پر ډیسي لیټر پر نارمل دی سي ده د دې لوړ چې رالی هغه په شوګر کې شماره کېږي سي ده دا په شوګر کې دی یعنی که 180 رالی دا هم د شوګر مریض دی که 200 رالی دا هم د شوګر مریض دی سي ده که 350 رالی هغه دا د شوګر په لین کې دی بارډر لین دی سي ده او که فاسټینګ چې دی هغه به 110 سي 320 پورې په دا او جی ټي چې ده فاسټینګ یعنی په تش نس دا نارمل دی سي ده د دې چې لوړ رالی دا به دوی وایي چې دا شوګر دی په شوګر کې شماره کېږي سي ده هر د دې رپورټ وګوره دا ښه په منظم طریقه باندې داسې یو هاور والا جلا دی د بل ساعت والا جلا دی دریم ساعت والا جلا دی دا رقم دا یو د جلا دغه سوی دی سي خالي په 2 ساعته په ډک نه سي دی هغه د 140 یعنی ګلوکوز شو دی ورکړی په 140 نارمل رینج دی او که په تش نس فاسټینګ بغیر ګلوکوز دی هغه د 110 سي بیا 340 نارمل رینج دی او ویډیو 2-3 ور وګور خپل اتوماتیک سره خلاصي